ګردیز ښاریان له دولت څخه غوښتنه کوي چې ښاري ترانسپورت د تنظیم او پراختیا ورکړل شي. دوی وایي د اډو او تمځایونو نشتون له کبله موټر د سړک پر غاړه ولاړ وي او مسؤلینو څخه غواړي چې د ښار له ګڼې ګوڼې سیمو او سړک غاړو د ترانسپورت سیمې بیلې کړي. له موجوده حکومتدارۍ له موجوده اداراتو څخه مې غوښتنه دا ده چې د ګردیز ښار ښاري ترانسپورت ته پراختیا ورکړي تر څو د وګړو موجوده ستونزې حل او فصل شي. موږ له ترانسپورت نه دا غوښتنه کوو چې موږ ته د اډو تنظیمول مقصد یو ځای ورته وټاکي چې موږ له سړک نه د اډې طرف ته نه نیو او خلکو ته مزاحمت ونه کړو. موټر چلوونکي وایي د موټرو لپاره د معیاري تمځایونو نشتون په شته اډو کې د اوبو او لومړنیو اسانتیاوو نه موجودیت د ښاري ترانسپورت موټر چلوونکو او سپرلیو په وړاندې لویې ستونزې دي. په اډه کې موږ چت نه لرو او یو تشنابونه شته نور ماجت یغه خوا د ماجت نه لرو. په اډه کې یو چې نه لرو ډېر مشکلات دي د ترانسپورت په برخه کې. د سپرلی ته مشکل دی، موږ انتظار خانه نه لرو، یو ځای نه لرو چې موږ سپرلی کینی باران پټ شي. یو موږ غواړو چې ترانسپورت موږ ته دا ټول اسانتیا رامنځته کړي. د اړوندې برخې مسلکي او په کارپوه خلک وایي چې په دغه ښار کې د ښاري ترانسپورت تنظیم او پراختیا په اړه د دولت اوږدمهاله اساسي پلان نشتون یوه ستونزه بلل کېږي. یوه ستونزه دا ده چې دولت د ترانسپورت د تنظیم او ښه ترتیب لپاره او کوم ترانسپورتي خدمات چې ښاریانو ته وړاندې کړي اوږدمهالې پلانونه نه لري. د یو ښه پلان د شتون په نتیجه کې به دغه ستونزې ته د پای ټکی کېښودی چې یو ښاري ترانسپورت به په ښه ډول باندې ترتیب او تنظیم شي. چارواکي بیا ډاډ ورکوي او وایي چې د ښاري ترانسپورت ستونزو حل لپاره پلانونه لري او هڅه کوي چې د ترانسپورت تنظیم او پراختیا په برخه کې شته ستونزې حل کړي. په اکثره اډو کې موږ بعضې نیمګړتیاوې لرو او بیا موږ تصمیم لرو چې هلته یو هغه جوړه کړو، یو کوټه جوړه کړو، یو انتظارګاه جوړه کړو. اما په مجموع کې د انکشاف په باره کې او د بهبود په باره کې موږ یو عمومي یو غټ ترمینل ته پروګرام دی چې انشاءالله د څو ورځو کې به د موږ د مځکې تثبیت پته ولګي یو غټ ترمینل جوړوو چې د غټې اډې را یو ځای کړو. خلک او موټر چلوونکي وایي ترانسپورت ریاست د یادو ستونزو حل ته لارې چارې پیدا او رسېدنه وکړي. د اړوندې برخې په کارپوه خلک وایي چې د ښاري ترانسپورت تنظیم او پراختیا لپاره د اوږدمهاله اساسي پلان جوړ او تطبیق شي. د ترانسپورت د تنظیم او انکشاف لپاره مهمه ده چې د دولت لخوا نه اوږدمهاله پلانونه جوړ شي تر څو هغه ستونزې چې موټروانان او خلک ورسره مخامخ دي په ښه ډول باندې هوارې کړل شي. د معلوماتو له مخې اوس مهال ګردیز ښار کې په لسګونه هډې موجودې دي چې په ټوله کې زرګونه موټر پکې د سپرلیو وړلو په موخه تګ راتګ کوي.